د ته پوښ کړی دی چې د هیڅ په حالت کې د سړي نه جما وشي نو دې کفاره څه ده؟ جواب دا دی چې په دې کې د جمهور ائمه پولیسو کفاره نشته، سره توبه ده. لیکن امام احمد رحمه الله نه نقل او د نورو محققین علماونه او دا په حدیث کې راغلی، اصل کې د حدیث اتباع ده چې په دې کې کفاره شته. او صحیح حدیث سنن ابي داود کې نقل له او بنا بر قول راجح هغه صحیح الاسناد روایت دی، مډیر ائمه ته صحیح ویل دي. هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک خپل اهل ته په حالت د هیڅ کې راتګو کی نو فلیتصدق بدینار او بنصف دینار، ډېر صدقه وکي یو دینار یا نیم دینار. وزدي تشریح عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په خپل باندې کړی د صحابي د نبی په مراد باندې ډېر خپويږي. نو عبد الله ابن عباس وی چې دې مطلب دا دی چې په اول حالت د هیڅ کې د جما کړي یعنی په اول 2-3 ورځو کې نبی بدایو دینار ورکړي کفاره، او کچرته په روسته حالت کې نه څلور 15 ورځې بعد چونکی کې بیا ثاني ده نو کبي دا ټیم کې راته کړن به نیم دینار ورکړي. یو دینار په خپل باندې حساب ولګوي تاسو 4.25 ګرام د سره زدي سونه ده، 4.25 ګرام تقریبا دی وخت کې دغه 3000 خواشه دي روپۍ جوړیږي. زرګر نه معلوماتو کې ان شاء الله په خپل وته پته ولګي.